انګلیسي ژبه لوست خپرونې ډېرو درنو اورېدونکو سلام. یو ځل بیا انګلیسي ژبه لوست ستاسو هرکلی کوو. دا دی نن د انګلیسي ژبه لوست د ریویو ای چې له اول یونټ نه تر شپږم یونټ پورې تیر درسونه موږ او تاسو ویلي د هغې تکرار کوو. پیج 71 یو او یایم مخ. یونټس 1 to 6 له اول نه تر شپږمه پورې یونټونه دي. په تیرو درسونو کې موږ ځینې ځایونه لیدل چې لیکل شوي وو سمري A1 سمري A2. اوس هغه سمري یا خلاصه یا لنډیز په دې درس کې تاسو ګورئ او وبه وینئ چې څنګه لنډ راغلی. ګرامر سمري د ګرامر خلاصه یا لنډیز. A1 B د to be فعل ده. affirmative statements مثبت بیانیه جملې دي او په بله خوا کې negative statements منفي بیانیه دي. I am to be verb ده. am د متکلم مفرد لپاره یعنی لومړی شخص مفرد. د دې لپاره to be فعل am ده چې معمولا د I ضمیر سره راځي. I am خلاص شکل یا لنډ شکل ده I am. دوهم is to be verb ده چې دا بیا ده he, she, it چې third singular person یا دریم شخص مفرد یا غایب مفرد ورته وایي دا هغو لپاره استعمالیږي. لکه he is لنډ شکل یې his. she is she's. it is its. it د بیجان یا هغو شیانو لپاره چې سا نه لري روح نه لري یعنی ژوندي نه دي د هغو لپاره استعمالیږي. کله چې جمع وي د جمع لپاره to be verb are ده. دا که متکلم وي که مخاطب وي او که غیب مفرد نه بلکې جمع. اول شخص جمع مخاطب جمع چې دوهم شخص بلل کیږي او غایب جمع. ګورئ we are مون you. we are دی لنډ شکل دی. you are they are. اوس د دې لپاره مکمل جملې هم راغلي چې مونږ څنګه یو جمله چې to be فعل لري هغه استعمالوو. I am busy زه مصروف یم بوخت یم. he is busy she is busy it's busy. he is busy دی مصروف دی. she is busy دی مصروفه ده. it's busy دا مصروف دی. لکه کمپیوټر it's busy. we are busy you are busy they are busy. موږ مصروف یو تاسو مصروف یئ او دوی مصروف دي. په عین ترتیب at home د ټول لپاره استعمالولی شو. I am at home he is at home they are at home. I am in the kitchen he is in the kitchen she is in the kitchen. یعنی دا ټول موږ استعمالولی شو. دوهمه negative statements. دلته بیا د to be فعل نه وروسته د not قید زیات شوی یعنی د قید not کلمه ورسره راغلی د to be فعل وروسته نور عیني جمله ده خو شکل یا مفهومي منفي یا معنی تغییر شوی. I am not busy. He is not busy. She is not busy. It's not busy. مونږ کولی شو غیر
له ام نه چې د ام نه وروسته به موږ ناټ مکمل لیکو NOT. د نورو وربونو سره اس او آر لپاره ناټ اختصار کړو، لنډ یې کړو د اپاستروفي په ذریعه. اول کې وګورئ I am not. دلته به اختصار د سبجیکټ او ورب یا د فاعل او فعل ترمنځ لنډیز یا خلاصه راوړئ. اختصار کوئ به یې په اپاستروفي سره او ناټ قید به مکمل لیکئ، خو په وروسته کې سبجیکټ ځان ته، ټو بي ورب ځان ته، کولی شئ د ټو بي سره بیا د اپاستروفي په ذریعه ناټ قید هم یو ځای کړئ. I am not busy. He is not busy. کولی شئ تاسو وایئ He isn't busy. She isn't busy. It isn't busy. We are not busy. We aren't busy. You aren't busy. They aren't busy. په عین ترتیب تاسو کولی شئ at school هم استعمال کړئ. in the kitchen یا نور مثالونه. په دریم چوکاټ کې د yes no questions د هو او نه پوښتنې دي. دلته بیا موږ چې غواړو یوه جمله سوالیه کړو، پوښتنه وکړو، نو to be verb د سبجیکټ یا فایل نه مخکې لیکو او وروسته بیا د سوالیه علامه یا question mark. اوس تاسو وګورئ am I busy to be verb مخکې راغی. is he busy دلته هم to be verb مخکې دی او are to be verb هم مخکې راغلی. am I busy? is he busy? is she busy? is it busy? are we busy? are you busy? are they busy? short answers لنډ ځوابونه دي. بیا که چیرې ځواب مثبت وي yes او که چیرې ځواب منفي وي no. yes I am که چیرې پوښتنه وشوه are you busy? yes I am. is he busy? yes he is. is she busy? yes she is. yes it is. yes we are. yes you are. yes they are. او که چیرې ځواب منفي وي no I am not. no I'm not. no he is not یا no he isn't. no she isn't. no it isn't. no we aren't. no you aren't. no they aren't. A2 present continuous tense حال جاری زمانه ده. د حال جاری زمانه فرمول داسې ده چې سبجیکټ بیا وروسته to be verb am is are او وروسته بیا د فعل سره ing. په دې سره موږ یوه حال جاری زمانه جوړوو. affirmative statements I am subject ده بیا am be verb ده او وروسته بیا فعل ده د دې چوکاټ په دې څنګ کې studying. study د حال زمانې فعل ده خو که چیرې ing د فعل سره یو ځای شي بیا نو حال جاری زمانه جوړوي. I am studying زه په مطالعه بوخت یم. He is studying. She is studying. We are studying. You are studying. They are studying. Negative statements منفی بیانیه I am not studying. He is not studying. She is not studying. We are not studying. You are not studying. They are not studying. فقط د to be فعل نه وروسته د not کلمه زیاته کړئ، جمله په منفي بدلیږي. د yes no questions یا د هو او نه پوښتنې دي. که چیرې موږ غواړو
حال جاری زمانه په سوالیه بدله کړو. بیا نو to be فعل لکه په حال ساده زمانه کې پاس مثال مو چې وکوت A1 په دې ډول to be فعل بیا سبجیکټ او بیا فعل د ING سره. نو په دې ترتیب زموږ سوالیه جمله جوړیږي، البته په حال جاری زمانه کې. Am I studying? Is he studying? Is she studying? Are we studying? Are you studying? Are they studying? دا حال جاری زمانه په سوالیه بدل شوی. Am, is, are دا to be فعلونه دي. I, he, she, we, you, they او it دا بیا سبجیکټ یا فاعل دی. فاعل هغه څوک ده چې یو فعل ترسره کوي یا د ده په اړه څه ویل کیږي. فاعلي ضمیرونه دي I, he, she, it, we, you, they. دې ته فاعلي ضمیرونه ویل کیږي. او am, is, are دلته تاسو ته په چوکاټ کې بیل کړي دي. دا بیا to be verbs یا فعلونه دي چې د هر فاعلي ضمیر لپاره یا د هر شخص لپاره دا که مفرد ده یا جمع، متکلم ده یا مخاطب یا غایب، د هغو لپاره استعمال شوي دي. د I لپاره am، he, she, it لپاره is او we, you, they لپاره are. Now turn the page. Page 72. Page 72 دو اویایم مخ. Short answers لنډ ځوابونه دي. Information questions what پوښتنې دي معلوماتي په وړ سره. Short answers yes I am, yes he is, yes she is, yes we are, yes you are, yes they are, no I am not, no he isn't, no she isn't, no we aren't, no you aren't, no they aren't. Information questions with what په وړ سره. What am I studying? زه څه شی مطالعه کوم. دلته ګورئ تاسو باید معلومات ورکړئ. کله چې what کلمه راغله نو هغه تاسو نه معلومات غواړي. What am I studying? زه د څه شي په مطالعه بوخت یم. What is he studying? What is she studying? What are we studying? What are you studying? What are they studying? دوی د څه شي په مطالعه باندې لګیا دي. اوس تاسو ځواب ورکولی شئ. You are studying English. He is studying English. She is studying English. We are studying English. You are studying English. They are studying English. A3. Have to. Affirmative statements. دا have to یو auxiliary verb دی، کومکی فعل دی. د have کومکی فعل دی. په دې سره موږ کله چې to علاوه کو د فعل نه مخکې راشي نو یو مجبوریت ښیي چې موږ باید هغه کار ترسره کړو. مثال ته وګورئ. I have to study. You have to study. We have to study. They have to study. He has to study. She has to study. کچېرې متکلم وي I یا مخاطب وي you، که مفرد وي او که جمع. متکلم جمع او غایب جمع د دې ټولو لپاره have to راځي. خو که غایب مفرد وي بیا نو have په has بدلیږي. لکه he has to study. She has to study. زه باید مطالعه وکړم. تاسو باید مطالعه وکړئ. موږ باید مطالعه وکړو. دوی باید مطالعه وکړي. دای باید مطالعه وکړي او دی باید مطالعه وکړي. A4. Can دا هم auxiliary verb یا کومکی فعل دی. Affirmative and negative statements مثبت او منفی بیانیه دي. I, you, he, she, it, we, they.
بیا هم ضمایر دي، ضمیرونه دي. ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم پر ځای استعمالیږي او دا فاعلي ضمیرونه دي. I can swim. You can swim. He can swim. She can swim. It can swim. We can swim. They can swim. که چېرې موږ غواړو دا منفي کړو نو د ناټ کلمه ورسره اضافه کوو، خو اختصاري بڼه یا لنډ لیکلي بڼه یې اپاستروفي ده چې د ان او ټي په منځ کې استعمالیږي. I can't swim. You can't swim. He can't swim. She can't swim. It can't swim. We can't swim. They can't swim. وروسته د yes no questions یا پوښتنې دي. که چیرې موږ په جمله کې د can auxiliary verb ولرو یا فعل ولرو نو په دې صورت کې بیا موږ can auxiliary verb د جملې په سر کې لیکو او په دې ترتیب جمله سوالیه کوو. Can I swim؟ آیا زه لامبو وهلی شم؟ Can you swim؟ Can he swim؟ Can she swim؟ Can it swim؟ Can we swim؟ Can they swim؟ آیا دوی لامبو وهلی شي؟ شارټ آنسر د دې لنډ ځوابونه دي. Yes I can. Yes you can. Yes he can. Yes she can. Yes it can. Yes we can. Yes they can. او که چیرې نو ځوابي منفي وي نو بیا No I can't. No you can't. No he can't. No she can't. No it can't. No we can't. And no they can't. نه دوی نشي کولی. قدرمنو زده کوونکو تاسو دا درس په غور سره ولولئ، 2 وارې 3 وارې او که وکولی شئ څو ځله یې له ځان سره تکرار کړئ ځکه دا د اول یونټ نه تر 6 یونټ پورې لنډیز یا خلاصه ده. دا تاسو سره ډېره مرسته کولی شي. زموږ د نن درس همدومره و. تر راتلونکي مو په لوی او مهربانه څښتن سپارو. بریالي اوسئ.